أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانعام آیت نمبر 55. مخکې آیاتونو کې د توحید دلایل بیان شول چې هغه د الله تعالی قدرت و، د الله تعالی سلطه و غلبه و، او د الله تعالی علم په خپل مخلوق باندې. دلته نبی علیه الصلاة والسلام مشرکانو ته د توحید یو بل دلیل پیش کوي. هغه داسې ماته د ما رب امر کړی چې ته باید موحد بنده واوسېږې، ته باید د یو الله عبادت وکړې، له الله نه سوا باید د غیر الله عبادت ونه کړې. نو نبی علیه الصلاة والسلام مشرکانو ته وایي چې زه د هغه څه عبادت نشم کولی کوم چې تاسې د هغې عبادت کوئ. زه له دې منې شوی یم. ما از آن چیز منع شدیم کدام چیز که شما عبادت می کنید. قلت اوایه ای نبی علیه الصلاة والسلام انی نهیتو یقینا زه منع شوی یم ان اعبد دا چې عبادت وکړم الذین د هغه خدایانو تدعون کوم چې تاسې رابولئ هغې ته دا دعاګانې کوئ من دون الله له الله نه سوا تو بگوی بری ایشان انی یقینا ما نهیتو منع شدیم ان اعبد الذی که عبادت بکنم آن خداها را تدعون که شما او را دعوت میکنید من دون الله غیر از الله. زه د هغې عبادت نشم کولی، زه د غیر الله له عبادت نه منې شوی یم. نهیتو دا نهیتو یې صیغه مجهوله وویله، زه منې کړی شوی یم. ما منع شدیم صیغه معلوم یې ونه ویله، داسې ونه ویل نهانی الله الله زه منې کړی یم. ځکه چې دلته فاعل معلوم و، نبی علیه الصلاة والسلام ته چې منع راغلي چې یا رسول الله ته به د غیر الله عبادت نه کوې، دا منع چا ورته کړي؟ دا الله کړي. موږ تاسې ویلي کله چې فاعل معلوم وي د فعل بیا هلته صیغه مجهوله ذکر کېږي، هغه دغه ځای ده. په اصل کې داسې و ته ورته وایه اني زه چې یم نهانی الله زه الله منې کړی یم. خو هغه الله معلوم و چې نبی علیه الصلاة والسلام یې منې کړی، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته له الله نه سوا بل امر او ناهي نشته. نبی علیه الصلاة والسلام ته امر کوونکی نهیه کوونکی هغه یو الله ده، نو ځکه صیغه مجهوله راوړه. قلت اوایه لا اتبعو یو خو زه الله منې کړی یم چې ته به د غیر الله عبادت نه کوې، او بل که زه د تاسې خدایانو عبادت وکړم د تاسې په خدایانو خو هېڅ دلیل نشته، یا د مشرکانو خدایان دا خو څه دلیل نشته د دوی په خدایي باندې، دا خو هسې د دوی سوچونه او خیالونه دي، فکرونه دي، غلطې خبرې دي. وایي نو زه خو داسې نسم کولی چې تاسې په خواهشاتو پسې روان سم بې له کوم دلیل و حجت نه، او که زه د تاسې په خواهشاتو پسې روان سم بې دلیل و حجته بې کوم استدلال نه، دا خو ښکاره زه ګمراه سوم، ځکه دلیل به نه وي زه به په یو لار روان یم. قلت اوایه دوی ته لا اتبعو زه تابعداري نه کوم اهواءکم د تاسې د خواهشاتو. اهوا دا جمع د هوا ده، هوا خواهش ته وایي. هوا هغه شي ته وایي چې له تا سره په هغې دلیل نه وي، د تا زړه یې غواړي چې بس زه داسې کومه. لکه دا نن سبا مثال یو سړي واده وي، نو هغه ډومان راولي، ساز راولي، سروز راولي، درز دروزې جوړ کړی، تورته یې واله که دا مه کوه، دا خو شریعت کې منع ده،
دی وایي دما به زړه غواړي کنه زړه مې راته وایي کنه دغه خواهش ده یو داسې چې په یو خبر له چا سره دلیل وي مثال یو بل سړی نکاح وکړي واله که نکاح دې ولې وکړه دی وایي خو سنت ته کانه الله تعالی امر کړی فنکحوا ما طاب لکم نبی علیه الصلاة والسلام ویل دي النکاح من سنتي دا اوس خواهش نسو دا هوا نسوه ځکه دلیل ورسره ده څوک یو خبر وکړي او له ده سره په هغې باندې سند نه وي دا ذاتي خواهش سو او چې دی خپلې خبرې ته ټینګ وي دا ذاتي خواهش پرستي سوه همیشه چې یو کار کوئ په ټول عمر کې داسې یو کار کوئ چې په هغې باندې له تا سره شرعي دلیل وي بیا شرعي دلیله هېڅ خبره مه کوئ که بیا شرعي دلیله ته یو خبرې ته ټینګ سي چې د ما طبیعت دا وایي د ما زړه دا وایي د ما خواهش دا وایي دا خواهش پرستی ده دا ډېر سخته ګمراهي ده دا سوکه سوکه په درجه درجه شیطان کله سړی په لو ګمراهي کې واچوي د مشرکینو خدایان همداسې ول ویل بیا دا خدای دا ده یو ځای به یې تیږه جوړه کړې وه بل ځای بل ځای والکه دا څنګه دي الله شریکان دي وایي بس دي کانه د موږ زړه راته وایي د موږ طبیعت وایي څه سند ده پې سند نشته خدایان دي دا خواهش پرستی سوه قلت ورته ووایه لا اتبع زه تابعداري نه کوم اهواءکم د خواهشاتو د تاسو قد ضللت اذن یقینا زه به ګمراه یم اذن په دغه وخت کې وما انا او زه به نه یم من المهتدین له جملې د هدایت شدهګانو زه به نه یم له جملې د هدایت شدهګانو قد ضللت یقینا زه به ګمراه یم اذن دا اذن دا په اصل کې اذ و اذا بیا دلته دا تنوین عوض د یو جملې ده چې هغه حذف سوی ده اصل ترکیب داسې و لقد ضللت یقینا زه به ګمراه یم اذا تبعت اهواءکم که چېرته زه تابعداري وکړم د تاسې د خواهشاتو که زه د تاسې د خواهشاتو تابعداري وکړم نو زه به ګمراه یم هغه ټوله جمله تبعت اهواءکم هغه یې حذف کړه د هغې په ځای د اذا په اخر کې تنوین راوړ اوس هغه جمله نسته خو ته بیا وایې قد ضللت اذن یقینا زه به ګمراه یم په دغه وخت کې که تاسو د خواهشاتو تابعداري وکړم وما انا او نه به یم زه من المهتدین له هدایت شدهګانو نه مهتدین دا جمع د مهتدي ده له اهتدا یهتدي اهتدا په هدایت باندې برابرېدل زه به په هدایت برابر نه یم قلت ورته ووایه انی علی بینة دا په شرک باندې بل رد ده د تاسې په دې شرک باندې خو هېڅ سند نسته ده دا اسې تاسې خواهشات دي نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه په دې کوم طریقه باندې یم دا یو واضحه طریقه ده د الله له طرف نه په دې باندې واضح دلایل دي دا د آسماني کتاب ده د نبی علیه الصلاة والسلام معجزات دي او دا خو څه نوې کیسه نه ده دا خو له آدم علیه السلام نه د انبیاو سلسله را روانه ده له شیطان سره خو هېڅ شی هم نسته ده اوس شیطان چېرته آسماني کتاب نه لري شیطان چېرته معجزات نه لري هسې خلک منډې پسې وږي نو زه تاسې خواهشاتو پسې نه روانېږم زه په دې واضح سند باندې یم قلت ووایه انی یقینا زه یم علی بینة زه په واضح دلیل باندې یم بینه دا لبان یبینو بیان نه ده بیان وضاحت ته وایي بینه هر هغه دلیل ته وایي چې تا مدعا واضحه کي د تا مقصود واضح کي هغې ته بینه وایي یقینا زه یم علی بینة زه په واضح دلیل باندې یم من ربي له جانب د پروردګار خپل نه وکذبتم به او تاسې دروغ وویل به دا واضح دلیل باندې زه چې په کوم دلیل یم تاسې هغې ته نسبت کې دروغ وکړو هغه هم دروغ وبلل ما عندي کافرانو به ویل وایي ای د الله رسوله تو وایې زه د الله تعالی رسول یم زه د الله تعالی پیغمبر یم نو موږ خو دا د تا تکذیب کوو د تا د قرآن تکذیب کوو په موږ ولې عذاب نه راځي تو وایې چې که د ما تکذیب وکړي داسې عذاب به راشي داسې عذاب به راشي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي هغه عذاب له ما سره نشته تاسې کوم شی په تلواره غواړئ هغه عذاب له الله سره د زه به دعوت و تبلیغ درته کوم نور که الله عذاب در باندې راوستل رابسي که نه راوستل نه بیا راولي هغه الله ته اندازه لګیږي چې دې ظالمانو ته څه وخت عذاب ورکړی شي ما عندي نشته ما سره
ما اغا عذاب تستعجلون ستاسی په تلوار طلب کوي به په هغې باندې تستعجلون دا باب د استفعال ده لعجلتن استعجل استعجل استعجال باب د استفعال ده لعجلنا عجله تلوار توای استعجال یو شی په تلوار غختل ما سره نسته هغه ما تستعجلون کوم ستاسی په تلوار طلب کوي به په هغې باندې ان الحکم دا فیصله نه ده الا لله مگر صرف الله تعالی لره ده د تاسې د عذاب فیصله ای مشرکانو د تاسې د هلاکت فیصله دا له الله سره ده زه هغه فیصله نشم کولی زه به صرف تاسې ته دعوت و تبلیغ کوم یقص الحق الله تعالی حق بیانوي حق نازلوي وهو خیر الفاصلین او الله تعالی بهترین د فیصله کوونکو دی فاصلین دا جمع دی فاصل فیصله کوونکی قل نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې وګورئ عذاب له ما سره نشته که عذاب له ما سره وایي کوم عذاب چې تاسې په تلواره غواړئ لا پخوا به د تاسې قصه ختمه وه ځکه ما خو دستي عذاب در باندې نازلول نو اوس چې دا د تاسې ژوندي یاست نو معلومه د عذاب ما سره نه ده الله سره ده الله ولې په تاسې عذاب نه نازلوي الله خو علم محیط لري الله ته دا درک لګیږي چې په دې ظالمانو څه وخت عذاب را نازل کم هغه درک الله ته لګیږي که د ما په لاس وای ما به ډېر زر تاسې کیسه در ختمه کړې وه خو اوس دا خبره د الله په لاس کې ده الله علم محیط لري هغو ته د دې اندازه معلومیږي چې دې ظالمانو ته عذاب څه وخت ورکړی شي قلت ورته وایه لو ان عندي یقینا که چېرته وای ما سره ما هغه عذاب تستعجلون به کوم چې تاسې په تلواره باندې طلب کوئ به په هغې باندې لقضی الامر نو خامخا فیصله به شوي وی الامر د خبرې بیني په مابین زما و بینکم او په مابین ستاسو کې که هغه عذاب له ما سره وی اوس موږ تاسې منځ کې قصه ختمه وه اگه او عذاب به دست ما می بود آل ما بین ما و شما گپ خلاص می شد اوس خو هغه عذاب له الله سره ده نو الله یې ولې نه پې نازلوي د مشرکان خو د نبی اسلام تکذیب یې وکړو د قرآن تکذیب یې وکړو له الله نه انکار وکړو الله ولې عذاب نه نازلوي الله خو علم لري الله ته دا معلومیږي چې په دې مشرکانو څه وخت عذاب نازل سي هغه خو عند الموقع چې وخت مناسب راورسېږي بیا عذاب نازلوي والله اعلم الله ډېر ښه علم لري بالظالمین په ظالمانو ډېر ښه علم لري په کافرانو نو کله چې دوی د عذاب نیټه راورسي هغه وخت به په دوی باندې عذاب نازل تر همدې پورې بس په دې آیاتونو کې د توحید نور دلایل وویل شو یو داسې توحید د الله تعالی امر ده الله خپلو بندگانو انبیاو ټولو ته توحید امر کړی او له شرک له دې چې منع کړي او بل دا شرک و کفر و گمراهي څه ده په دې هیڅ سند او دلیل نسته ده له یو مشرک و کافر و گمراه سره په گمراهي او په شرک دلیل نسته دا صرف د دې خواهشات دي چې دوی په هغې پسې روان دي او بل دا عذاب دا د بنده په لاس کې نه ده د انبیاو د اولیاء اللهو په لاس کې عذاب نه ده عذابونه فیصلې د هلاکت و تباهي دا له الله سره دي کله چې الله وغواړي یو کافر ظالم بنده ته عذاب ورکوي ځکه الله ته د ظالمانو حال ډېر ښه معلوم ده له بنده سره دا تصرف نشته ده بنده صرف دعوت کولی سي تبلیغ کولی سي د الله تعالی احکامات خلکو ته رسولی سي نور فیصلې هغه ټول الله سره دي ان الحکم الا لله هغه که حکم تکوینی ده او که حکم تشریعی ده حکم تشریعی لکه الله یو شی فرض و واجب کی دام الله سره ده حکم تکوینی لکه الله تعالی دی یو شی خلقو کی ایجاد وکي دا هم الله تعالی سره ده تر امنیج پوری بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په خپل حضور کې قبول او منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی ته مخ ته معافي وکړي د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي دلته موږ څه ملګري دي مریضان دي بیماران دي پرون هم تلیفونونه وکړو نن هم څو وارې تلیفونونه وکړو
وای دعا راته وکړئ له ترجمې نه وروسته او سبق نه وروسته نو دعا ورته وکړئ الله تعالی دې صحت عافیت نصیب کړي الله تعالی دې روغ جوړ کړي الله تعالی دې الله تعالی د عبادت اطاعت لپاره صحت عافیت ورکړي طالبان دې دعا وکړي الله تعالی دې د دین د خدمت په خاطر روغ جوړ کړي الله تعالی دې صحت نصیب کړي نور حاضر مجلس کې چا بیماریان الله تعالی دې ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي الله تعالی دې دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي الله تعالی دې بچیان لورګانې راته نیکان صالحان کړي الله تعالی دې له فتنو له مصیبتونو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي وصلی الله تعالی علی خیر